السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. ګران کتونکو، زه دلته په دې غر لمن کې ځان له ناست وم. هسې سوچ مې وکړو مجزه یو ویډیو جوړه کړم چې په دغه ویډیو کې دغو خلکو ته یو مسله شیر کړم. او هغه مسله دا ده چې اکثر لا مونږ تاسو ډېرو خلکو ته دا تکلیف وي چې د ماسخوتن کم وتر دی، په دغه وترو کې اخري رکعت کې چې کم دعای قنوت ویل دي، هغه اللهم انا نستعینک دغه دعا ویل دي، اکثریه خلکو لا دغه دعا نه ورځي. نو آیا شریعت مونږ ته څه بله لار ښودلې ده او که نه ده ښودلې؟ ګران کتونکو، فتاوی عالمګیري یو مسله را نقل کړې ده چې کله یو منځګزار لا دعای قنوت یعنی اللهم انا نستعینک دغه دعا نه ورځي، نو تر هغه وخته پورې چې تر کوم وخته پورې دی زده کوي، نو هغه وخته پورې دغه منځګزار انسان اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار دغه دعا دغه دعای قنوت په ځای باندې ویلی شي. او که چېرته دغه منځګزار له دغه دعا هم نه ورځي، نو هغې نه وروستو عالمګیري لیکي چې دغه دعا نه ورځي، نو د دې په ځای باندې د اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا اللهم اغفر لنا دغه دعا دغه شان 3 ځلې ووایي. او هغه له پکار دی چې کوشش وکړي چې دغه اللهم انا نستعینک ونستغفرک دغه دعا یاده کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.